چې دعا باید وایي موږ او تاسې څنګه وو، په کومو شرایطو یې وکړو، د دعا آداب څه دي، نو دا د هر مسلمان دپاره ضروري ده. کله چې موږ او تاسې دعا کوو، د دعا دپاره اولنی شرط دا ده چې ګناهونه به پرېږدو. کوم کس چې په ګناهونو کې اخته وي دغه دعا نه قبلیږي. دویم، دماغ د تا روزي به پاکوي، رزق به حلال وي. که یو طرف ته په مردارو کې لګیا و، مردار په خپلو بچیانو خوره، او بل طرف ته دعا کوي، امکان نه لري چې دا دعا قبوله شي. یو حدیث کې راځي و یو کس ته بیخي وږی ده، تږی ده، جامې یې خیرنې دي، په یو دښته کې روان ده او چیغې وږي یا رب یا رب یا رب دعا غواړي، خو بل طرف ته ملبسه حرام، مشربه حرام، جامې حرامې وي، خوراک حرام وي، اسکاک حرام وي. نبی علیه السلام وایي فانا یستجاب له، نو کوم چې نه به د دعا قبوله شي. دعا په هغه وخت کې قبلیږي چې په خپله هم او په بچیانو باندې هم یوه لقمه هم حرام روزي ونه خوري. دا دویم شرط ده، ډېر مهم شرط. دریم، دعا په هغه وخت کې قبلیږي چې کله په عزم سره وي، په سمې ارادې سره وي، داسې نه چې توجه دې بل طرف ته وي. د دعا په آدابو کې هم دا راځي، تقریبا محدثینو راخیستي وو یا اته ادب دي د دعا. د ټولو نه اولنی ادب دا ده چې سړی به دعا ډېر په عزم او ډېر په پختګي سره غواړي، رب ته به زړه کې توجه به مکمل خپل رب ته وي. دا نه چې لاس دې پورته کړی او ګور یو ځای بل ځای او توجه دې بل ځای ته وي، داسې دعا نه قبلیږي. مشهوره واقعه ده، حجاج ابن یوسف دا یو ظالم بادشاه تیر سوی، یو لک او 100,000 کسان په خپل لاس قتل کړي. طواف کوي، د دې طواف په دوران کې یو کس ده په سترګو باندې ړوند ده او دعا غواړي، یا الله سترګې مې جوړې کړي، یا الله سترګې مې جوړې کړي. 3 چکره یې ووهل خو سترګې جوړې نه سوې. د ده ورباندې پام سو د حجاج ابن یوسف. نو ده ته یې ورته ویل وایي 4 چکره مې پاته دي، همدغسې دعا غواړه، که چېرته ما دا طواف خلاص که او د تا سترګې نه وي جوړې، سر درنه قلموم. سړی وډار سو چې حجاج داسې یو انسان و چې څه به ویل همغه به یې کول. نو سړي توجه ډېره زیاته وه چې یا الله که اوس 4م چکر نه وروسته د ما سترګې ښې نه شي خو حجاج مې قتل کوي، نه مې پرېږدي. ډېر زیاتې زارې یې وکړې، توجه یې مکمل و، الحاح یې مکمل و. 4م طواف ته چې خبره رسېده سترګې خدای پاک جوړې کړې. دا دماغ د تا دعا چې نه قبلېږي، له زړه نه یې نه غواړو، خپل رب ته چې سم په توجه باندې کښېنې او ورته وزاړې، اوښکې ورته تویې کړې، بیا به حتما د تا دعا بې ځایه نه ځي، د تا دعا به خامخا قبلېږي. دا د دعا په شرایطو کې یو مهم شرط ده. بله خبره، د دعا په آدابو کې دعا باید موږ او تاسې څنګه وکړو، په کومه طریقه یې وکړو. نو دعا په آدابو کې یو ادب دا ده چې خپل مقصود کله غواړې، د مقصود غوښتلو نه مخکې حمد او ثنا ووایه، بیا درود ووایه، الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. په دې کې 3 واړه راغله. له هغه نه وروسته بیا خپل مقصود وغواړه چې یا الله دغه مشکل کې واقع یم، دا ماته د دې مشکل نه مې وباس. آخر کې بیا درود ووایه، دا دعا به خامخا قبلېږي. دا هم د دعا ادب دی. یو ادب محدثینو دا هم راخیستی، بغیر د لاس اوچتېدلو نه هم دعا صحیح ده، خو دا لاس اوچتول په دعا کې دا هم د آدابو نه راځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای اذا سألتم الله فاسألوا ببطون اکفکم. بطون دې ته وایي کله چې د خپل رب نه دعا غواړئ، د خپلو لاسونو په بطونو باندې تاسې دعا وغواړئ. نو لاس پورته کول دا هم په آدابو کې راځي. بل دعا دې چې ختمه کړه، دواړه لاسونه په خپل مخ باندې تیرول، په خپلو سترګو باندې تیرول، دا هم یو ادب ده. په دې کې نیکپالي ده. دا موږ او تاسې چې دا دعا خلاصه کړو او په مخ باندې لاس راتېرو، ولې راتېرو؟ د دې مقصد دا وي چې یا الله څه مې درنه وغوښتل، په تا باندې مې دومره یقین د هغه دې راکړه، اوس یې زه د نیکپالي په توګه باندې په سترګو لګوم، چې دا مقصد دا هم یو ادب ده. دا شانته دعا داسې غوښتل، اکثره محدثین وایي که هغه د خیر دعا وي، که د شر نه د بچ کېدو دعا وي. خو یو عالم تیر سوی ابن حجر مکی هغه وایي که د شر نه د بچ کېدو دعا وي، بیا داسې باید وی سړی وکړي، او که د خیر او د منفعت دعا وي، بیا باید وی داسې وکړي. او بله خبره مخکې خبره ده، لیعزم المسأله، سړی به په پختګي سره دعا غواړي. ګورو یاد وساتي، الله تعالی د هر بنده دعا قبلوي، حتی د ابلیس دعا یې هم نه ده رد کړې.
په قرآن عظیم الشان کې الله ابلیس ته ورته ویل ابلیس غوښتنه ځینې وکړه فانظرني الی یوم یبعثون یا الله د قیامت تر ورځې پورې خو په دې دنیا کې مهلت راکړه چې د تا بندگان زه خطا کوم. الله تعالی سور ته وایي فانک من المنظرین دعا قبول کړه زه تا ته مې مهلت درکړم. نو ابلیس لعین یا الله تعالی لوی دښمن د هغه دعا یې هم نه ده رد کړې نو دماغ دې تا دعا به څنګه رد کوي؟ سړی دې د خپلو ګناهونو د وجې نه دعا نه پرېږدي چې زه خو ډېر ګناهګار یم زه خو ډېر قاصر یم لهذا دعا ته ضرورت نه لرم څنګه به دې ما دعا قبول کړي؟ نه الله تعالی همیشه دې تا دعا قبلوي الله تعالی اواز اوري خو چې په سمه طریقه وي. بل په آدابو کې دا هم راځي چې جامع دعا سړی باید وغواړي. وړې وړې دعاګانې دي هغه دعا چې نبی علیه صلات وسلام جامع ورته ویلې. جامع دا معنا چې د دنیا هم پکې ګټه وي او د آخرت هم پکې ګټه وي. لکه یو مشهوره دعا ده د هر چا یاد ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. په قرآن عظیم الشان کې څومره دعاګانې چې ذکر شوي د ټولو نه جامع ترینه دعا هم دا ده. دا په قرآن کې سته دویمه سپاره کې ذکر ده. او د دې نه ما سوا نورې دعاګانې دي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عن من سواک. دا هم جامع دعا ده. اللهم انی اسألک الجنه وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. دا هم جامع دعا ده. او په احادیثو کې نبی علیه الصلاة والسلام بهترینه دعا چې ښودلې ده نو هغه دا اوږده دعا ده اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه نبیک. دا هغه دعا ده چې حضرت ابو امامه یو وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورته ویل ته خو موږ ته ډېرې دعاوې راښیې خو ټول دې موږ په ذهن کې نه کښېني. یوه جامع دعا راته وښیې د ترمذي شریف حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام دغه دعا ورته په ګوته کړه. دا په احادیثو کې بهترین او جامع دعا ذکر شوی. که چېرته ما تا دعا وغواړو او د دغه آدابو د دغه شرایطو لحاظ وساتو دماغ د تا دعا به خامخا قبلیږي. د دې نه اخواته بله خبره اخري د دعا په باره کې دا دعا د قبلېدو دپاره بېشماره اوقات علماو راکستي. داسې خاص خاص وختونه شته چې په هغه کې د انسان دعا قبلیږي. مثلا د تهجدو په وخت کې د ماخوستن د لمانځه نه وروسته د اذان چې کله اذان کیږي د اذان د کېدلو په وخت کې دعا. دا شانته د اذان او د اقامت په منځ کې دعا. دا شانته د جمعې په ورځ باندې امام نووي وایي د سحر لمر چې راوخیږي بېګا چې لمر نه لوېدلی په دې ټوله ورځ کې سړی چې څه رقم دعا وغواړي دعا یې قبلیږي. نن ورځ هم د قبولیت د دعا د قبولیت ورځ ده. دا شانته د دې نه ما سوا په حالت د مرض کې دعا غوښتل په حالت د سفر کې دعا غوښتل د مور و پلار دعا اولاد ته د استاد دعا د مظلوم دعا. څوک چې مظلوم په چا چې ظلم سوی وي یا الله او د مظلوم تر مابین و پرده نه وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې دعا ډارې قبلیږي. دا هغه وختونه دي چې باید ما ته دې ته متوجه او په دې باندې عمل وکړو. د عرفات په ورځ دعا دا شانته صفا کې دعا مروه کې دعا دا هغه ځایونه دي چې په دې وختونو او په دې ځایونو کې د بنده دعا قبلیږي او رد کیږي نه. به هر حال که یو بنده له زړه نه دعا وغواړي او د آدابو او د وختونو او د شرایطو لحاظ وساتي خامخا به د دعا قبلیږي او بې ځایه به نه شي. دا اوله موضوع چې ما کې کوم طاقت نسته یا الله هر څه چې دي له تا سره دي دا هم د دعا په حقیقت کې داخل ده. او په دعا کې بل څه وي وفیه الثناء علی الله عز وجل. په دعا کې په الله تعالی باندې ثنا ویل کیږي. همدا شانته په دعا کې وفيه واضافه الكرم والجود الی. په دعا کې الله تعالی ته د کرم او د سخا نسبت کیږي چې یا الله سخي ذات هغه ته. دا هغه د دعا حقیقت ده. په لنډو الفاظو داسې ویلی شي دعا دې ته ویل کیږي چې یو بنده خپل فقر او حاجت ته خپل رب وړاندې پیش کی او په دې باندې دی اعتراف وکړي چې یا الله زه خو یو محتاج یم او له تا سره هر څه دي ته دې ما هر څه پوره کولی شي او زه چې کوم طاقت لرم کوم ځواني لرم کوم قوت چې لرم دا دې تا په مقابل کې هېڅ دي یا الله زه عاجزه یم. خپل ذلت او عاجزي د خپل رب مخې ته وړاندې کول دې ته ویل کېږي دعا. دا د دعا حقیقت ده. او که تاسې سوچ وکئ په دعا کې د عبادت معنا پرته ده. دعا په خپله بندګي ده. یو څوک چې لاس پورته کوي خپل رب ته دعا کوي دا داسې معنا لري لکه یو دی چې لمونځ کوي ځکه دا لمونځ کول هم عبادت دي روژه نیول هم عبادت دي دعا کول هم عبادت ده. دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الدعاء هو العباده. دعا
دا عبادت ته ویل کیږي. یو بل حدیث کې بیا راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي افضل العبادت الدعاء، بهترین عبادت دعا ده. عبادتونه خو ډیر دي، لمونځ، روزه، زکات، حج، خو په دې ټولو کې افضل ترین عبادت نبی علیه الصلاة والسلام دعا ته وایي، و بهترین عبادت دعا ده. دعا معمولی شی نه ده. خو خبره دا ده چې د خپل رب نه به ما او تا څنګه دعا غواړو، او د دعا اهمیت څه شی ده، فضیلت څه شی ده. دویمه خبره هغه د فضیلت او د اهمیت په باره کې ده. 2 آیاته مخکې ما تلاوت کړه. دا دواړه آیاتونه د دعا په اهمیت باندې دلالت کوي. یو آیت الله رب العزت فرمایي د 24مې سپارې آیت ته وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ای پیغمبره د تا رب وایي ادعوني استجب لكم، تاسې له ما نه وغواړئ زه به تاسې ته جواب درکم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هغه کسان چې له ما نه یې مخ اړولی، لویي کوي، کبر کوي، غرور کوي، نو هغه بیا دعا له ما نه غواړي، د ما عبادت نه کوي، نو سيدخلون جهنم داخرين، دوی به جهنم ته داخلیږي ذلیله رسوا به. بل آیت کې الله فرمایي د 2مې سپارې آیت ته نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. کله چې له تا نه د ما په باره کې د ما بندگان پوښتنه وکړي چې چېرته د دې موږ رب، چې موږ ځان ته راوبلو، دعا ترې نه وغواړو، نو ته ورته وایه فإني قریب، چې زه ډېر نږدې یم تاسې ته. په اعتبار د علم سره الله تعالی هر بنده ته ډېر نږدې ده. په دغه آیات کریمه کې الله رب العزت د دعا شرایطو ته هم اشاره کړې، اسبابو ته هم اشاره کړې چې د ما او د تا دعا هغه وخت کې قبلیږي چې کله دا شرطونه او دا سببونه موجود وي. د ټولو نه اولنی شرط د دعا دپاره اخلاص ده. کله چې ته د خپل رب نه دعا غواړې خو چې اخلاص نه وي، بل څه پکې موجود وي، ریا پکې وي، نو بیا دغه دعا د خپل رب په دربار کې نه قبلیږي. دې ټکي ته په دغه جې کې اشاره سوې وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوة الداعي اذا دعاني. دا اذا دعاني کې اخلاص ته اشاره ده چې خالص له ما نه غواړي، له بل چا نه غواړي. او اخلاص ته وایي، د اخلاص ډیره اسانه ترجمه ده د خپل رب په عبادت او پزاری کولو کې مخلوق له ځان سره نه شریکول، دې ته ویل کېږي اخلاص. یا په بل عبارت هم ویلی سي اخلاص دې ته ویل کېږي چې یو مؤمن بنده که غواړي صرف د خپل رب نه به غواړي، د بل چا نه به نه غواړي. لکه الله فرمایي یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. که چېرته تا ته یو چا الله تعالی ضرر رساو، هېڅوک هم دا ضرر له تا نه نسي لرې کولی. خو ان یریدک بخیر فلا راد لفضلي. خو که الله تعالی تا ته د خیر اراده کړې وه، بیا څوک نسته چې دا خیر له تا نه منع کړي. یصیب به من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم. الله تعالی د خپل رحمت هغه چاته ورسوي په خپلو بندگانو کې چاته چې خوښوي. او د اخلاص یوه معنا دا هم ده، امام قشیری رحمه الله ډېره عجیبه معنا کوي. وای اخلاص په باره کې بهترین قول دا ده چې اخلاص ویل کېږي تصفیة الفعل عن ملاحظة المخلوقین. د مخلوق د ملاحظې نه پرته خپله کړنه پاکه ساتل، دې ته ویل کېږي اخلاص. مخلوق طرف ته به دې توجه نه وي، کوم کار چې ته کوې دا به د مخلوق د ملاحظاتو نه به بالکل صاف سوتره وي، همدې ته وایي اخلاص. نو په دې آیت کې اول شی ته چې اشاره سوي د دعا دپاره شرط هغه اخلاص ده. کومه دعا کې چې اخلاص نه وي هغه نه قبلیږي، یاد وساتئ. دویم د الله احکامات به مني. یو طرف ته احکامات نه مني او بل طرف ته دعا ترې نه غواړي، دا دعا بیا چېرته قبلیږي؟ په همدغه آیات کې دې ته هم اشاره سوې فلیستجیبوا لی، دوی به یې له ما نه غواړي، یعنی د ما احکامات به دی په ځان باندې مني، نو هغه وخت کې بیا د دعا قبلیږي. دریم په دې آیات کې اشاره ورته سوې د دعا د قبولتیا دپاره شرط هغه دا ده چې داسې پخه عقیده به دې وي، دومره پوخ باور به دې وي
چې الله تعالی هغه ذات ته چې د خپلو بندګانو آواز اوري او حاجتونه یې پوره کوي، بل څوک داسې نسته. پوره یقین به دې وي، پوره اعتماد به دې وي، بیا به په هغه وخت کې د تا دعا قبلیږي. دې شي ته هم په دې ټکي کې اشاره سوې ولیؤمنو بي، په ما باندې به دوی ایمان لري، یقین به یې په ما باندې مضبوط وي چې د حاجتونو پوره کوونکی ذات هغه زه یم، د خپل بنده د دعا اوریدونکی ذات هغه زه یم. داسې پوره یقین به یې وي، په هغه وخت کې بیا دا دعا قبلیږي. به هر حال دا خو 2 آیته سول د دعا د اهمیت په باره کې. قرآن عظیم الشان سړی چې تلاوت کوي او احادیث د رسول الله سړی چې مطالعه کوي، بېشماره آیاتونه، بېشماره احادیث د دعا په اهمیت او فضیلت باندې دلالت کوي. دعا یاد وساتئ، د انبیاو په خویونو کې بهترین خوی چې الله تعالی یې په قرآن کې ستاینه کړې هغه دعا ده. د انبیاو خو هر خوی ښه هر عادت یې ښه، خو په هغه عادتونو کې ډېر ښه خوی چې په قرآن کې یاد سوی ده هغه دعا یاده سوې. د حضرت زکریا او د یحیی په باره کې علیهم السلام په باره کې الله فرمایي انهم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعین. 3 صفته خدای پاک په دې آیات کې ذکر کړي. یو صفت د دې انبیاو داو چې په نیکو کارونو کې به یو بل نه مخکې کېدل، یسارعون فی الخیرات. دویم صفت د انبیاو داو یدعوننا رغبا ورهبا. که سم حالت به وو که بیکاره حالت به وو، په دواړو حالتونو کې به یې موږ رابللو ځان ته، یعنې دعا به یې کوله. دا د انبیاو صفت ذکر سوی. دریم وکانو لنا خاشعین، او خشوع به یې کوله، عاجزي به یې کوله. دا داسې صفتونه دي دا 3 واړه چې په همدغه صفتونو په وجه باندې انبیا په خپلو دښمنانو باندې برلاسه سول. دا 3 صفتونه په دوی کې موجود ول چې خپلو دښمنانو ته به په خپل وخت کې ماتې ورکوله. دا ډېر لوی لوی صفتونه دي. الله رب العزت د انبیاو په هغه خویونو کې دغه خوی هم ستایلی ده او دا یې په دعا سره ذکر کړی. دا بل فضیلت. د دې نه ما سوا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دعا ته عبادت ویلی، مخکې ما دې باره کې احادیث ذکر کړه. د دې نه ما سوا په قرآن عظیم الشان کې الله تعالی د جنتیانو یو ځای کې تذکره کوي. وایي جنتیان چې جنت ته لاړ شي، له دوزخ نه چې بچ شي، نو بیا به هلته په جنت کې دوی بیا وایي چې له جنت ته موږ راغلو، له دوزخ نه بچ سو، وجه یې څه وه؟ دعا به م کوله په دنیا کې. دې نه دا معلومه سوه چې د جهنم د اور نه د خلاصي دپاره سبب هم څه شی د دعا ده. دا په قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت یو ځای کې اشاره ورته کړې. د دې نه ما سوا نبی علیه الصلاة والسلام تعالی تعالی وایي په 15مه سپاره کې، وایي هغه کسان چې دعا کوي لیغو سره کښېنه، ناسته او پاسته دي باید ویې لیغو سره واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي. هغه کسان چې سحر او بیګا لاس پورته کړي او دعا غواړي، د داسې کسانو سره کښېنه، د دوی سره مجلس کوه، داسې کسانو ته مایل سه. دا هم د دعا په فضیلت او اهمیت باندې دلالت کوي. د دې نه ما سوا نبی علیه الصلاة والسلام دعا ته بهترین عمل ویلی، د خیر عمل ورته ویلی. یو حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام د فرمای وایي یو مسلمان نه ده چې هغه د خپل رب نه دعا وغواړي، خو خدای پاک به ده ته 3 شیان ورکوي، خو هغه وخت کې به د ده دعا قبلیږي چې په 2 شیانو باندې دعا نه یې غوښتي. یو د ګناه دعا، یو د صله رحمي د قطع کولو دعا. که یو چا داسې دعا کوله خدایه له پلانکي سره مې تعلقات ختم کړي، دا دعا نه قبلیږي. یا داسې دعا کوله خدای ته وس راکړي، العیاذ بالله چې زنا وکم، شراب وخورم، په ګناه باندې دعا کوله، دا دعا نه قبلیږي. نو کله چې داسې دعا وایي یو بنده وکړي چې نه د ګناه دعا وي، نه د صله رحمي د قطع کولو دعا وي، نو خدای پاک په دې دنیا کې ده ته 3 شیان ورکوي. اما ان یعجل دعوته، یا خو به خدای پاک د ده دا دعا زر تر زره قبوله کړي، په خپلو سترګو به یې وویني. و اما ان یدخرها له فی الاخره، او یا به په دې دنیا کې نه قبلوي، خو په آخرت کې به ورته ساتري. موږ وایو تاسې د مسلمانان بعضې وخت کې شکایت کوي دعا کوم دعا مې نه قبلیږي. دا چې تا دعا بې جایه نه ده، ډېر کرته دلته قبلیږي، خو ډېر کرته تا ته هلته ساتلې په آخرت کې. و اما ان یدفع عنه من السوء مثلها، او کله ناکله د دغه دعا په برکت سره په دې دنیا کې تا ته یو مصیبت رسېده، هغه خدای پاک درنه دفع کړی، ته خبر هم نه. نو کله چې یو بنده دعا وکړي دا 3 کارونه ورسره کېږي، یا خو ډایرکټ دعا قبلیږي،
یا په آخرت کې ورته ذخیره کیږي یا په دې دنیا کې تکلیف ورته رسیږي هغه د خبر هم نه وي ترېنه خو هغه د دعا په برکت باندې هغه تکلیف د ده نه دفع شوی. اوس راځو